کرکټ پښتو انفو یوټیوب چینل مینوالو سلامونه. څرنګه چې په لومړۍ ویډیو کې مې تاسو ته د آی سی سی چمپیونز ټرافي تاریخچه او په زړه پورې معلومات شریک کړل، نو غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره د 2004 کال فاینل په زړه پورې لوبې په هکله او همداراز د 2006 کال د جایزې د ویش د مراسمو شخړې په هکله او په پایل کې د 2009 کال د یونس خان په مقابل کې د پاکستاني لوبغاړو بغاوت او په قرآن شریف باندې قسم خوړلو قصه وړاندې کوم. نو هیلهمن یم تر پایه پورې د ما سره مل اوسئ. 2004 کال آی سی سی چمپیونز ټرافي په هکله چې دا ټورنمنټ په انګلستان کې ترسره شو. په دې ټورنمنټ کې 12 لوبډلې ترمنځ سیالي وشوه. امریکا د دوه خاطره په دې ټورنمنټ کې راغی چې په 2004 کال د آی سی سی شپږم ملتونو چیلنج کپ یې ګټلی و. دغه 12 ټیمونه په 4 ګروپو وویشل شول چې په هر ګروپ کې 3 ټیمونه شامل وو. په لومړی ځل پاکستان او هندوستان په یو ګروپ کې یو بل سره مخ شول چې په هغه لوبه کې هندوستان 200 منډې وکړې. په ځواب کې پاکستان په آخرینو اورو کې د یو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف ترلاسه کړ. د دغه ګروپو څخه هر هغه ټیم چې په خپل ګروپ کې لومړی مقام اخیستی و سیمي فاینل ته لاړ او په دې توګه د ای ګروپ لومړی ټیم چې استرالیا و د ډي ګروپ لومړی ټیم انګلند سره مخامخ شو او بلخوا د بي ګروپ لومړی ټیم چې ویسټ انډیز و د پاکستان سره چې د سی ګروپ کې اول شوی و لوبه وکړه چې په پایل کې انګلند ویسټ انډیز وکولای شول فاینل ته لاره ومومي. په فاینل کې لومړی انګلستان بیټینګ وکړ او ټول لوبغاړو په سوادو 219 منډې وکړې، خو په ځواب کې کله چې ویسټ انډیز غوښته دا ټارګټ پوره کړي په 140 منډو کې 8 لوبغاړي وسوځېدل او داسې اټکل کېده چې دا لوبه به انګلستان ډیره په اسانۍ وګټي. خو د براون او برادشا یو اویا ملګرتیا په آخرو وکټو کې دا ثابته کړه چې په کرکټ کې معجزه امکان لري. په دې توګه ویسټ انډیز دا اتلولۍ وګټله. په دې ټورنمنټ کې انګلیسي لوبغاړو هم د وکټ په برخه کې او هم د منډو په وخت کې ډیر بریالي ثابت شول او اول مقامونه یې وګټل. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړی رام نریش ساروان و چې تاسو تصویر د کریس ګیل سره ګورئ. دا ټورنمنټ په هندوستان هیواد کې ترسره شو. تر 2015 کال پورې کوم ځای د دې ټورنمنټ لپاره نه تایید شوی، خو کله چې هندوستان حکومت موافقه وکړه چې د سیالۍ عاید به له مالیې څخه معاف کړي نو دا لوبې هندوستان ته لاړې. په دې سیالۍ کې د 10 بشپړ غړیتوب لرونکو ټیمونو ګډون کړی و. لومړی 6 ټیمونه استرالیا، سویلي افریقا، پاکستان، نیوزیلند، هند او انګلستان اتومات ګډون ترلاسه کړ. خو دا 4 ټیمونه چې سریلانکا، ویسټ انډیز، بنګلادیش، زیمبابوې و خپل منځ کې لوبې ترسره کړې چې دغه څخه سریلانکا او ویسټ انډیز وکولای شول چې ځان ته په ای او بي ګروپ کې ځای پیدا کړي. 4 ټیمو خپل منځ کې لوبې وشوې چې د هر ګروپ 2 لومړی ټیمونه وکولای شول سیمي فاینل ته لاړ شي چې د ای ګروپ لومړی ټیم د بي ګروپ دویم ټیم سره چې نیوزیلند و لوبه وکړه او له بله خوا ویسټ انډیز او ساوث افریقا د یو بل سره لوبې وکړې چې په پایل کې استرالیا وکولای شول فاینل ته لاړ شي او فاینل کې ویسټ انډیز ته په اسانۍ توګه ماته ورکړي، سره دې چې په دې لوبه کې باران وشو او استرالیا دا لوبه په ډي ایل میتود کې وګټله. دا لومړی سیمي فاینل و چې په هغه کې هیڅ آسیایي ټیم حضور نه لري. دغه د اتلولۍ تصویر ده. په دې ټورنمنټ کې کریس ګیل 440 منډې وکړې او د ټورنمنټ غوره لوبغاړی شو. په دې ټورنمنټ کې ډېرې مهمې پیښې رامنځته شوې چې لومړی امنیتي اندېښنې وي چې 2006 کال کې ممبئی کې چاودنه وشوه. د لوبغاړو د امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې خو هیڅ ټیم دا تصمیم ونه نیو چې سیالۍ پرېږدي. بله موضوع د ارشر ګیبز او د میچ فیکسینګ قضیه وه. په دې تړاو د سویلي افریقا لوبغاړی د 6 کالو وروسته هندوستان ته راستون شو. هغه د 2000 کال راهیسې هند ته سفر نه کړی ځکه چې پخوا یې د میچ فیکسینګ له ویرې دا ډالوده چې بندي نشي په هند کې. د بلې خوا د پاکستان ستونزې دا وې چې دوی خپل کپټانونه ډېر ټورنمنټونه مخکې او وروسته خپل ټورنمنټ کې تبدیل کړل. خو د ټول نه غټه مهمه د پاکستان لپاره د اکتوبر په 14مه د پاکستان لومړۍ سیالۍ وړاندې چټک توپ اچوونکي محمد آصف او شعیب اختر په ټورنمنټ وایستل شول
ځکه چې د ډوپینګ ازموینه یې مثبته ثابته شوه. د جایزې د ویش په مراسمو کې د استرالیا کاپیټان ریکی پانټینګ د هند کرکټ بورډ مشر په اوږو لاس کېښود او بې ادبانه ډول یې ورته اشاره وکړه چې جایزه راکړي. او کله چې جایزه ورکړل شوه، بل لوبغاړی استرالیایي لوبغاړی ډیمین مارټین د کرکټ بورډ مشر په شا ووهه او ویې ویل چې صحنه پرېږده تر څو عکسونه واخلو. دا خبرونه د هند په مطبوعاتو کې ډېر زیات شول. لوبغاړو او خلکو شکایتونه وکړل دا چې بعضې ګوندونو د استرالیا سفارت ته یې لیک ولیږه چې څو استرالیا کرکټ بورډ او لوبغاړي معذرت وغواړي. په پایله کې موضوع هغه وخت حل شوه کله چې ریکی پانټینګ د هند کرکټ بورډ د مشر څخه معذرت وغوښته. تاسو یې د افسانې وګورئ. ګرانو لیدونکو، د کامنټ په سیکشن کې خپل نظر موږ ته ولیکئ چې آیا د استرالیا لوبغاړو دا چلند واقعا توهین و که نه. د 2009 کال آی سی سی چمپیونز ټرافي په هکله وایم چې دا سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره شوې. لومړی پلان و چې دا ټورنمنټ په 2008 کال کې پاکستان کې ترسره شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله د ګډون کوونکو هیوادونو اعتراضونه راوپارېدل. د 2008 کال د جولای په میاشت کې آی سی سی اعلان وکړ چې دا ټورنمنټ بیا هم په پاکستان کې ترسره کیږي. صلاح دی چې استرالیا، انګلستان، سویلي افریقا، نیوزیلند لوبغاړو د سفر په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. په 22 د اګست 2008 کال کې سویلي افریقا اعلان وکړ چې د امنیتي دلایلو له کبله به ټورنمنټ کې ګډون ونه کړي. د 2009 کال د فبروري په ناسته کې آی سی سی پریکړه وکړه چې ټورنمنټ به له پاکستان نه بل ځای ته ځي او سریلانکا به یې کوربهتوب لپاره د غوره ګزینې په ډول معرفي شو. خو په هغه وخت کې په سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په سریلانکا کې ډېر بارونه وریدل، نو د خاطره سویلي افریقا انتخاب شو. د ټورنمنټ کې 8 لوبډلې شاملې وې چې په 2 ګروپو ویشل شوې وې. بیا هم پاکستان او هند په یو ګروپ کې ولوېدل چې دا ځل هم پاکستان وکولی شول چې هند ته ماتې ورکړي چې د شعیب ملک د 128 منډو په مټ باندې. د دغه 2 ګروپو څخه 4 ټیمونه سیمه فاینل ته راغله چې هغه انګلند، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند وو چې فاینل کې استرالیا او نیوزیلند ولوبېدل چې استرالیا په اساني توګه د 6 وکټو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او د خپل لقب څخه یې دفاع وکړه. په دې ټورنمنټ کې ریکی پانټینګ د ټورنمنټ غوره لوبغاړی شو ځکه چې 288 منډې کړې او د وکټو په برخه کې سویلي افریقا لوبغاړی په 14 وکټې واخیستې. د ویډیو په پای کې غواړم تاسو سره د پاکستان لوبغاړو د بې اتفاقۍ قصه شریکه کړم. سره دی چې پاکستان په 2009 کال کې د کرکټ په ډګر کې ډېر ښه ځلېدلی و. دوی د 2009 چمپیونز ټرافي څخه 3 میاشتې مخکې 20 اوریزه نړیوال جام د یونس خان تر کاپیټون لاندې ګټلی و، خو په چمپیونز ټرافي کې د یونس خان په مقابل کې ولې بغاوت وکړ؟ पाकिस्तान की पूरी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन यूनुस खान के खिलाफ बगावत कर दी थी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि टीम के अक्सर खिलाड़ियों ने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखकर हलफ दिया कि वो यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेले. علت دا و چې دی لوبغاړو ویل چې یونس خان ورسره سخته رویه کوي، نو نه غواړي چې د کاپیټان لاندې لوبه وکړي. دا لوبغاړي ټول د محمد یوسف په اطاق کې په هوټل کې راټول شوي وو او غوښتل چې دا تصمیم پورته مقامات سره شریک کړي. هغه وخت کې شعیب ملک په دوی شک وکړ چې کیدای شي شاهد افریدي طرفداري وکړي، نو دوی قرآن راوړه او ټولو په قرآن شریف قسم وخوړه چې دغه اتاق خبره به بیرون ته نه ځي. خو وروسته دا خبره مطبوعات ته ووته. मैंने कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा. लेकिन क्यों? क्योंकि यूनुस खान का रवैया खिलाड़ियों से जरा सख्त था. یونس خان ویل چې د ټول نه ما زړه په دوه درد وکړ چې هغه لوبغاړی چې ما ټیم ته راوستی و او ما نه حمایت وکړ هغه هم په دې پروسه کې شامل و. هغه لوبغاړی سید اجمل و. سید اجمل به وروسته ویل چې دو خاطره په دو کې شامل شو چې نورو مشرو لوبغاړو ورته ویلي وو که ته دا قسم ونه خورې تا ته په ټیم کې ځای نشته. نو دا هغه ټول علتونه وو چې د لوبغاړو د پاکستان مقابل کې بغاوت وکړ او دا بغاوت سبب شو چې پاکستان فاینل ته لاړ نشي. نو هر چېرته بې اتفاقي دا عمل ته رامنځته کېږي. نو د تاسو ټول نه مننه. په آخر کې غواړم چې زما یوټیوب چینل کرکټ پښتو انفو سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره شریک کړئ
نو په درېیمه ویډیو کې غواړم تاسو ته د 2013 او 2017 چاپ اسرافي په هکله معلومات درکړم. خوشحاله اوسئ.